په امتحان یا پرچو کې د کامیابیدو لپاره اسانه وظیفې زموږ عزتمندو د سټوډنټانو د پرچو ورځې رانږدې دي نو اکثر سټوډنټان اس ام اس کې چې موږ ته داسې وظایف وښیه چې دا پرچې راته لګي اسانه شي او ریزلټ مو ښه راشي نتیجه مو ښه راشي. زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته دغه وظایف درښیم که دا وظیفې چېرې تاسو وکړي نو انشاءالله تاسو ته به پرچې اسانه وي او ریزلټ به مو انشاءالله د الله تعالی په فضل او کرم سره ښه راځي انشاءالله. ټیک شو او دا هغه وظایف درته درښیم چې زه کمې په خپله کوم د پرچو ورځو کې چې زه کوم وظایف کوم همدغه وظایف درته درښیم او الحمدلله ثم الحمدلله د دې وظایفو په برکت سره زما خپل ریزلټونه ښه راغلي دي نتیجې مې ښې راغلي دي په هر یو پرچو ورځو کې په هر یو ریزلټ کې زما یا فرست پوزیشن راغلی دی یا سیکنډ پوزیشن راغلی دی اکثر پکې فرست راغلی دی خو بعض اوقات پکې سیکنډ هم راغلی دی. نو تاسو که دغه وظایف چېرې وکړل نو انشاءالله د دې په برکت سره تاسو پرچې به م اسانې وي او ریزلټ به مو انشاءالله ښه راځي. ټیک شوه ورځو وظایفو طرف ته چې کم وظایف ته صحیح شوه نو زموږ عزتمندو ټول نه اول به ګورې محنت کوئ ښه دا نه چې صرف وظایفو ته یې پرېږدئ چې محنت رو د سره کوو نه بس په وظایفو باندې به کېږي نو نه بیا داسې نه کېږي محنت به کوئ خپل محنت به کوئ چې څونه ستاسو وسي که څوک نالایق هم دی په څه باندې پوهېږي نه په سبق باندې پوهېږي نه بیا به هم دی خپل محنت کوي کتاب دې راوالي 10 منټه په وخت یې ګوري که پوهېږي هم پرې نه که نه بیا دې هم ګوري خیر دی انشاءالله دا محنت پې په کار راځي الله تعالی به محنت په کار راولي ښه. اوس راځو وظایفو طرف ته لومبی محنت دی ښه صرف وظایفو ته به نه پرېږدئ محنت په خپل وس مطابق کوئ. اوس راځو وظایفو طرف ته چې کم وظایف ته پرچو دپاره پکار دي چې پرچې راته الله تعالی اسانې کړي. ټیک شو نو ټولو نه لومبنی زما عزتمندو چې کم وخت تاسو ته دا کوېسچن پیپر نه وي درکړي یعنی سوالات والا چې کم پرچه وي یو هغه وي که نه یو انسر پیپر یي د جوابات والا دغه پیپر وي نو تاسو چې کله خپل ځای ته روان یئ په لاره هم ویلی شئ په خپل ځای باندې چې کښېنئ بیا هم ویلی شئ. ټیک شو نو زما دې لاس ته لږ شانتې تاسو وګورئ ښه چې هغه پرچه له تاسو ته نه ده میلاو شوي دغه ټایم به تاسو داسې کوئ دا لاس داسې کولو دی که نه دې کې به کاف ها یا عین صاد کاف ها یا عین صاد دی په یو ټکي سره به دا ګوته بندوئ کاف ها یا عین صاد کاف سره دا را بنده شوه ها سره دا را بنده شوه یا سره دا را بنده شوه عین سره دا او صاد سره دا. ټیک شو نو کاف ها یا عین صاد دا به تاسو اول ووایئ چې څنګه دا را بند شي که نه تاسو به بیا ځان سره ووایئ کوفیتو ټیک شو دا به ووایئ. ټیک شو موټی بند شو. اوس په بیا یو بل ټکي دی یو ګوته اوس کولا وخل دی اوس ورته غوږ شئ ښه دې ته حامیم عین سین کاف ته ښه نو څنګه طریقې سره به تاسو یو ګوته کولا وخئ غوږ شئ دې ته اوس او په توجه سره سکرین ته وګورئ حامیم عین سین قاف. ټیک شو حامیم عین سین قاف چې دا څنګه ووایي که نه لاس ټول مکمل کولو شي بیا به ووایي تاسو حمیتو دا وشو که نه. ټیک شو یو کاف ها یا عین صاد سره یو ګوته بندول دي او بیا کوفیت ویل دي حامیم عین سین قاف سره بیا یو ګوته کولا وخل دي او بیا ورپسې حمیتو دا ویل دی یو دا شو. ټیک شو دې نه علاوه اوس په تاسو څه کوئ اوس چې کوم انسر پیپر ده د سوالاتو سوري هغه لا پرېږدئ چې کوم کوېسچن پیپر اوس تاسو ته میلاو شوه د سوالاتو والا پیپر چې ده چې کوم باندې سوالات حل شوي وي هغه که تاسو ته میلاو شوه نو هغه به داسې الټه کوي که نه او دا دواګانې درته یم دا دوه به هغه ټایم کې ووایي. ټیک شو لومبنۍ دوه داسې ده هغه کوېسچن پیپر مو الټه که دا دوه به ووایي اللهم انت القادر وانا المقدور فمن يقدر فلا قادر له الا هو دا دوه به یو پیره ووایي. ټیک شو دې پسې به بیا دا دوه وایي دا دوه به درې پیرې اوس ورپسې وایي ربي اني مغلوب فانتصر د دې ترجمه ده ای ربا زه ډېر کمزور یم ته زما مدد وکړي دا دوه به درې پیرې وایي ربي اني مغلوب فانتصر دا شو چې کوېسچن پیپر تاسو ته میلاو شو سوالات والا امو الټه که دا دوه مو ویلې. اوس چې کله تاسو ته انسر پیپر میلاو شي د سوالاتو هغه جوابات والا پیپر چې تاسو ته میلاو شي که نه هغه ټایم به تاسو خپلې ګوتې باندې ښه هغه به یو صفحه بس کولو کې چې هره صفحه وي د جوابات والا یې باندې مو لیکئ نون والقلم په ګوتې ښه والقلم وما يسترون نون والقلم وما يسترون دا به په ګوتې باندې پې ولیکئ ښه په ګوتې باندې نو دا چې څنګه ولیکئ
نو ان شاء الله د دې په برکت سره به تاسو ته دا پرچه اسانه وي دا یو څو وظایف مې درته وښول او دا عمل مې درته وښولو دا کم عمل چې مې درته لومبی وښولو کاف ها یا عین صاد حمیتو حامیم عین سین قاف حمیتو دا چې دی دا مفتی تقی عثماني صاحب ښودلی دی حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله تعالی اوچت هستی ده د پاکستان ټول نه اوچت مفتی دی مفتی اعظم پاکستان ورته ویل کېږي او هغوی هم دا ښودلي چې وایي دا ما ته خپل پلار یا ورور یاد کړو چې راته دا وظایف ښودلي دا طریقې راته ښودلي وه او زه چې وایي کله مې بیا پرچی ورکړی دی امتحان مې ښه راغلی دی ریزلټ مې بیا ښه راغلی دی تاسو ته پته ده هغه څونه اوچته هستي ده نو چې کله هم تاسو امتحان ته لاړ شئ پرچو ته لاړ شئ اول به دا ښه عمل وکئ بیا د ح نون والقلم وما یسطرون په انسر پیپر په ګوته باندې لیکل دي او بیا د بل چې دی که نه دعاګانې چې مې درته وښولې دا چې کله کوېسچن پیپر تاسو ته میلو شي دا که دوه دعاګانې ویل دي ټیک شه نو انشاءالله د دې په برکت سره ستاسو ریزلټ په ښه راځي ټیک شو دې نه علاوه نور وظایف هم شته دی خو دا ویډیو بیا اوږدېږي دې نه علاوه زه به بله ویډیو انشاءالله جوړه کړم ای کې به تاسو ته نورې وظایف درښیم ټیک شو انشاءالله هغې دپاره تاسو کوشش وکړئ زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ قاسم اسلامیک میډیا دا یوټیوب کې هلته سرچ کوئ نو زما یوټیوب چینل به تاسو ته راشي هغه ځان سره سبسکرایب کړئ انشاءالله دا ښه ویډیو به هم تاسو ته میلو شي او نورې وظایف هم پکې انشاءالله موجود دي او دې نه علاوه که فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو زما دا پیج محمد قاسم دا هم لایک کړئ نو انشاءالله دا ښه ویډیو به تاسو ته میلو شي ښه دا ښه نور وظایف به زه تاسو ته دا ښه دعاګانې چې دي دا به زه تاسو ته په بلې ویډیو کې ښیم ټیک شه انشاءالله الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته او دعا به هم درته وکړم چې الله تعالی تاسو ته دا پرچې دي اسانې کړي الله تعالی پکې کامیاب کامران لره الله تعالی دې پکې څوک هم فیل مه کړي الله تعالی دې ټول د ناکامۍ نه محفوظ وساتي او ټولو ته الله تعالی کامیابي ور نصیب کړي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان